د ټي ټي پی په اړه د پاکستان تازه فرمایش او د طالبانو غبرګون وایي د چا مزدوران نه یو چې په بې ځایه ادعاوو اقدام وکړو. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان چارسمبالي لومړي وزیر انور الحق کاکړ یو ځل بیا ادعا کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې دي او له هغه ځایه پاکستان کې بریدونه تنظیموي. کاکړ دا ټینګار هم کړی چې د په ټکو افغان طالبان ډیر ښه پوهیږي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک غړي یا ټي ټي پی د پاکستان خلاف له کومه ځای عملیات کوي. د پاکستان له یو خصوصي تلویزیون جی نیوز سره د جرګې په ځانګړي پروګرام کې انور الحق کاکړ وویل اوس باید افغان طالبان دا پریکړه وکړي چې د ټي ټي پی خلک موږ ته سپاري او که خپلې پر وړاندې عملیات کوي. په افغانستان کې واکمنو طالبانو بیا د پاکستاني چارواکو دا تورونه بې بنسټه بللي او په وینا یې چې د اسلامي امارت ځواکونه د چا مزدوران نه دي چې د دوی په بې ځایه او بې ثبوته ادعاو سره د چا پر ضد اقدام وکړي. خو له دې سره د پاکستان اوسني چارسمبالي لومړي وزیر ویلي دا خبره نوره د حوصلې نه ده چې د افغانستان له خاورې د پاکستان کې حملې کیږي او افغان طالبان دې ننداره کوي. د جی نیوز له سلیم صافي سره د جرګې د پروګرام کې انور الحق کاکړ 2 کاله مخکې چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرو لړۍ پیل شوه هغه مهال پاکستاني طالبان عملاً کابل کې وو. د طالبانو بیان ذبیح الله مجاهد ویلي وو د خبرو لپاره دا معمولي چاره ده چې خلک له یو ځایه بل ځای ته ځي او د هغه په ټکو که د پاکستان حکومتي پلاوي له اسلام آباد کابل ته راغلي وو داسې پاکستاني طالبان له هغې خوا کابل ته د سولې پلان لپاره بلل شوي وو. انور الحق کاکړ په دې مرکه کې ټینګار وکړ چې پاکستاني طالبان په منځنۍ اسیا کې نه بلکې په افغانستان کې دي. هغه همداراز ویلي بېلابېل دیني عالمانو د پاکستان د پوځ له مشر سره په وروستۍ لیدنه کې د پاکستاني طالبانو خلاف د دوی د حکومت ننګه او ملاتړ کړی دی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.